بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سلامونه پیرزونې. نیاز احمد خان یم او د مشال ډیجیټل د دغه خصوصي خبرونه سره تاسو مخامخ یم. قدرمنو کتونکو معلومات ترسایي یا معلومات ترلاسه کول دا د هر انسان چې دی نو دا دغه بنیادي حقونو کې شامل کړی شوی دی او دغه وجه ده چې میډیا یا معلومات ورکول ادارې چې دی هغه وخت په وخت ترقي کوي. دا لومبۍ کې چې دی نو دا په یو کاغذ باندې معلومات کېدل، بیا پکې چې دی نو باقاعده اخبارات رالل، بیا ریډیو راغی، بیا ټلویزیون راغی، بیا سټلایټ راغی او خلکو هغه معلومات ته رسایي ورو ورو د هغې هغه ترسیل زیاتېدو. اوس په تېرو 2 لسیزو راهیسې کې چې دی نو د معلومات ته د رسایي هغه کوم طریقه کار چې دی هغه ډېره چټک شوې ده او په سکندونو کې چې دی نو د دنیا د یو ګوټ نه بل ګوټ ته چې دی نو معلومات رسي. په دغه موضوع باندې نن بحث کوو چې دی نو په انساني ژوند باندې زموږ په معاشره باندې څومره اثرانداز شوي دي. او په دغه لړ کې ما سره ناست دی ډاکټر محبولي. ډاکټر محبولي مختصر تعارف دا دی چې د سوات ملکن ډیویژن د پاکستان د ټول نه لوی میډیا اداره جنګ ګروپ اف پبلیکیشن د هغې سره د هغې تعلق دی او د ټي وي جیو ټلویزیون چې دی نو د هغې بیرو چیف دی. ورسره چې دی نو دوی هم په دغه موضوع یعنی کوم ځای کې کمپلیکس دی په هغې کې چې دی نو دوی پی ایچ ډي کړې ده، په هغې ریسرچ کړی دی او 4 کاله چې دی نو په هغې کې د دوی ویستلي دي چې کمپلیکس زون کې یا په داسې علاقه کې انفارمیشن به خلکو ته څنګه رسولی کېږي، به کوم مشکلات پکې پیش کېږي. نو د دوی یو لویه تجربه ده. دې سره سره په سوات پوهنتون کې او په نورو یونیورسټیانو کې لیکچرر هم ورکړي دي. د سوات پریس کلب چې دی نو سابقه چیرمن پاتې شوی دی. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه تاسو وخت راکړو. نننۍ موضوع ډېره حساس هم ده او ډېره اهم ده. میډیا ته د ریاست څلورمه ستن ویلی شي او موږ په دې خپل ژوند کې تاسو د 2 لسیزو راهیسې صحافت کوئ او عملي صحافت کوئ او سره چې دی نو اکیډمیک هم کوئ. تاسو ولیدل چې هر څه یکدم بدل شو. لاول به چې دی نو موږ به اخبار سهار چې کتو چې چا به ناشته نه وه کړې په اخبار به یې کتو، داسې وه که نه؟ بیا به یې ریډیو د شپې کتو، بي بي سي او وایس اف امریکا او ډي ډبلیو یا نور کوم چینل دي هغه به یې اورېدلې، هغه سیټ ته لاړل. بیا چې دی نو اخبار کتل، د هغې ټوټوریل کتل. نن اخبار په سوات ته به چې دی نو 10,000 اخبارونه راتلل. اوس چې دی نو هغه په سوونو باندې راځي. جنګ غونته ګروپ چې دی هغه خپل دفتر یې خرڅوي. ډال اخبار چې دی هغه هیرالډ بنده شوه او ډال اخبار محدود شو په دنیا کې دی. لومړی راته دا ووایي چې نوې میډیا راله نو هغه څه اثرانداز شوه په دغې مین سټریم میډیا. اتنټیک خبرونه به چې خلکو ته میلاوېدل څومره هغې اثر وکړو؟ ډېره زیاته مننه نیاز احمد خان صاحب. د ټولو نه مخکې ځان په 2-3 خبرو باندې پوهه کول زما خیال دی چې کم ستاسو کتونکي دي هغوی له هم پوهه کول ډېر ضروري دي. منګه که د میډیا د موجوده نظام په هغې ځان پوهه کول غواړو نو لږ به منګه لږ شاته وځو. یعنې ډېره پخوانۍ خبره نه ده. دا د کال 1920 پورې په دنیا کې چې به کومه سیسته نوې میډیا وې نو هغه به اخبار ته نوې میډیا وې. ځکه چې اخبار نه مخکې کتابونه خو به وو، خو دا د روزانه چې کله اخبار راځي مارکیټ ته خلک یې ګوري، دا کنسپټ چې کله راغی نو دا د 80s چې کومه زمانه وه، یعنې 18مه صدۍ چې کومه زمانه وه، په هغې کې به خلکو کتابونه لیکل او د هغې نه پس چې کله اخبار راغی نو خلکو دا وګڼل چې دا یو نوې میډیا ده. ځکه چې خلکو به تازه اخبار دی او روزانه نوي خبرونه میلاویږي او بیا په اخبار کې یو انقلاب دغه راغی چې ضمیمې به راتلې، چې کله فرش خبر به راغی ماسپښین نه پس به یو بل اخبار پکې راغی. په کال 1920 کې یو بل انقلاب راغی او هغه انقلاب راغی د ریډیو په شکل کې. کله چې برټش براډکاسټینګ کارپوریشن یا بي بي سي د خپلو نشریاتو آغاز وکړو نو خلکو وې نوې میډیا راغله او هغه وخت کې به خلکو ریډیو ته نوې میډیا وې. او تاسو به حیران شئ چې دا نوې میډیا چې کله راله نو د ټولو نه زیات د نوې میډیا استعمال چې کوم دی نو دا د پراپیګنډې دپاره کېده. یعنې کله چې دویم جنګ عظیم شروع شه، د دویم جنګ عظیم چې د کم آغاز د کال 1939 نه شوی و او د کال 1945 پورې جاري و، په دې دوران کې په ریډیو باندې به یو طرف ته د جرمني کسانو یعنې د هټلر میډیا وه او بل طرف ته باقي میډیا وه چې په هغې کې روس شامل و، په هغې کې پوره مغرب شامل و، په هغې کې امریکا شامله وه. یعنې صرف که موږ د روس مثال والو نو په دویم جنګ عظیم کې د روس چې کوم ریډیو سټیشنې وې نو دا 38 ریډیو سټیشنې وې، یعنې هغې به په 38 ژبو کې نشریات کول چې په کې روسي ژبه شامله وه، انګریزي شامله وه، پرتګالي شامله وه، پښتو شامله وه، اردو شامله وه. د دې ریجن چې څومره ژبې دي دا په ټوله پکې شاملې وې. بیا په کال 1950 کې یو بل انقلاب راغی
او دا انقلاب دا ځل راغی د ټلویزیون په شکل کې. کله چې د امریکای ښار د واشنگټن نه تر بالټیمور پورې اول د ټلویزیون ترانسمیشن راغله، د خلکو دپاره دا ځکه د حیرانتیا خبره وه چې اوس دې پورې به خلکو صرف اواز اورېدو، اوس په هغې د هغې سره تصویر هم کته. او دغه رنګې چې کله د رادیو راغی نو د خلکو دا خیال و چې یاره په دنیا کې دا کله چې د ټلویزیون راغی خلکو چې په دنیا کې دا یو نوی انقلاب دی. د اخباراتو او د ریډیو اهمیت ختم شو، ورو هغه کم شو او ختم شو. او بیا دې سره په دغه دور کې که موږ اکاډمیک وایز خبرې وکړو نو مختلف تیوریان لري، لکه کلټیویشن یو تیوري وه. کلټیویشن تیوري به دا خبره کوله چې یاره کوم انسان چې ټلویزیون د 4 غنټو یا د هغې نه زیات ګوري د دې انسان په شخصیت کې مختلف تبدیلیانې راځي. یو تبدیلي به دا وایي چې یاره د ریل ورلډ نه زیات د ټلویزیون په دنیا باندې یقین کوي. د په خپل مزاج کې اګریسیو وي ځکه چې بار بار ټلویزیون باندې تاسو ګورئ کله څوک د وژلو خبره راځي، کله یو کس لګي په بل باندې اټیک کوي، کله څه کوي کله څه کوي. بهرحال دغه جدا ډسکشن دی. بیا د هغې نه پس یو بل دور راځي، د 70s چې کوم ډیکیډ دی د دې په اخره کې او د 80s په آغاز کې په دنیا کې یو بل څیز راځي او هغې ته انټرانیټ وایي. یعنې انټرنیټ نه دی لا انټرنیټ چې کوم دی نو دا په دنیا کې امریکې د خپلو فوزونو د انټرنل کمیونیکیشن دپاره یو نظام جوړ کړو. او بیا چې کله دا سیستم کمرشلایز شو نو په لیټ 80s کې او په ارلی 90s کې هغې ته خلکو انټرنیټ هم ورکړو. یعنې د 1990 د ډیکیډ نه مخکې خلکو انټرنیټ نه پیژنده. بیا انټرنیټ خو راغی خو د هغې په استعمال خلک نه پوهېدو. او بیا تاسو ګورئ چې په کله په کال 2004 کې فیسبوک راغی، سوشل میډیا راله. او بیا کله په کال 2006 کې چې کله ټویټر راغی نو خلکو وایي چې یاره اوس خو انقلاب راغی. او د هغې نه پس په کال 2008 کې بیا یوټیوب راغی او دا اوس هغې د خلک نوي میډیا وایي. خو اوس یو داسې دور را روان دی نیاز صاحب چې موږ د دغه دور نه هم بهرېږو. دغه لزو هغې لزو او جی اوس چې د نوي میډیا راله په پاکستان کې میډیا هاوسز یو بل څیز راغی هغې ته موږ وایي سیټلایټ ټي وي چینلز. اوس دې وخت کې په پاکستان کې 1400 پورې چې راسیوا وایي چې صرف نیوز چینل دي. هغې بیا څه اغېز پرېوتو په پرنټ میډیا باندې، کوم چې په اخبار به خلکو کتو، کتاب به چلو، رسالې به راتلې، هفتروزې به راتلې، ماهانه به راتلې، روزانه به راتلې، څه اثر یې پرې باسو. پاکستان کې د الکترونیک میډیا کوم انقلاب چې دی نو دا راغلی دی په کال 2001 کې راغلی دی. او په کال 2002 کې چې کله اولنیټ چینل لانچ کېده نو په هغه وخت کې د پاکستان چې کوم حکمران و هغه یو ډیکټیټر و، عامر و. یعنې پرویز مشرف خبره کومه، پرویز مشرف د هغې آغاز ځکه کړی و چې د دې نه مخکې د پاکستان او هندوستان په منځ کې یو جنګ شوی د کارګل په نوم باندې. او په هغې جنګ کې چې کوم دی هندوستان الکترونیک میډیا د پروپاګنډې لپاره استعمال کړې وه. پاکستان حکومت دا وګڼله چې یاره د هغې د جواب دپاره په پاکستان کې چې یو پی ټي وي دی نو الکترونیک میډیا لایسنس ورکول پکار دي. مشرف په خپل دور کې لایسنس شروع کړی. دا وخت چې ما ورته کوم وخت کم ناست یو په پاکستان کې صرف د نیوز چینل چې کوم دي د هغې تعداد د 80 نه سوا دی. دغه رنګې دا نیمه میډیا چې کله راله کله ټلویزیون راغی نو خلکو دا خیر و چې یاره موږ پرونی خبر ګورو نن په اخبار کې نو ټلویزیون خو ماته نننی خبر ښیي او ماته اوسنی خبر ښیي. نو ځکه د اخبار چې کوم اهمیت و نو هغه د الکترونیک میډیا د راتلو سره ورځ په ورځ کمېده شروع شو. او زه که زه یم که په دې باندې څوک سروې وکړي زما شاید دا اندازه به غلطه نه وي چې د اخبار اهمیت چې کوم دی نو هغه د 10% نه سوا نه دی پاتې. اوس دغې راځو یا ورپسې سوشل میډیا راغله، فیسبوک راغی او ورسره چې دی نو د کوم نن سبا چې کوم زیات استعمالېږي وټساپ دی. تېر کال چې کوم معلومات د پاکستان د رسنیو نه موږ ته میلاو شوي دي نو چې په کروڑونو خلک چې دی نو هغه فیسبوک او چې دی نو د هغه وټساپ استعمالوي. 4.5 کروړه خلک چې دی فیسبوک په پاکستان کې استعمالوي او 3.5 کروړه چې دی نو هغه دا زړه ډېره ده کې دی اوس سیوا شوي هغه وټساپ استعمالوي. بیا دغه اخبارات دا څیزونه دا ریپورټونه دا ټول په دې باندې شیر شو. هغې بیا په دغه الکترونیک میډیا چې کوم د پاکستان ښه چینل وي تاسو وی بالکل په کال 2001 نه والا او د 9 پورې چې دی بلا چینل د 80 پورې راغله هغې باندې څونه اثر پرې باسلو. نن په دې تناظر کې دا سوال کومه چې نن د پاکستان چې کوم ښه چینلې دي او ځان ته غټې چینلې وایي هغې خپل نمایندګانو له تنخواګانې نه ورکوي. هغې چې دی نو موږ په دومره تاوان کې یو چې را موږ اخراجات نشو برداشت کولی. هغې ته چې کوم سهولیات ورکول معلومات رسولو هغه چې دی نو هغې ختم کړي دي. ډي اس این جي به ورته وي یعنې کوم چې نیغ په نیغه نشریات رسوي هغه نه ورکوي، دفتر یې نه ورکوي. څه وایي په دغه تناظر کې؟ یا صاحب دلته به بل فرق بیا کوو. یو زموږ سره د ډیجیټل میډیا او د سوشل میډیا دواړو کې فرق دی.
یعنې ډیجیټل میډیا موږ هغې ته وایو چې هغه انفارمیشن چې هغه یو انډیویجوال ته د ډیجیټل میډیا په ذریعه باندې راځي، یعنې هغه د انټرنیټ په لاره باندې راځي، یعنې هغه د انلاین په ذریعه باندې انفارمیشن راځي. دا ډیجیټل میډیا پاکستان کې چې کوم ګډ پلیټفارمز دي، یعنې که دا جیو دی، که دا ډان دی، که دا ایکسپریس دی، که دا ایروای دی، دا یو ادارې خپل ویب سایټس دي. انډیویجوال ادارې د هغې خپل ویب سایټس دي، د نیویارک ټایمز خپل دی، د واشنګټن پوسټ خپل دی، د فاکس نیوز خپل دی، د بي بي سي خپل دی. دا ټول ډیجیټل میډیا ده. دې مقابله کې که موږ د سوشل میډیا خبره کوو، نو سوشل میډیا بیسیکلی موږ هغه میډیا ته وایو چې په هغې کې سوشل انټراکشن کېږي د یو بل سره د خلکو. اوس چې کوم حده پورې د ډیجیټل میډیا تعلق دی، نو په هغې کې لا بیا هم څه نه څه نامز اینډ ویلیو شته دی. هغې د خبر د اتنټیسټي ډېره ذمهواري اخلي او هغې د هغې خیال ساتي. خو کوم چې د انډیویجوال میډیا ده، کوم چې موږ سوشل میډیا وایو، دغه له جدا راتلم خو باندې چې دیس مناصر وو، نو دغه وایم دغه په انټرنیټ یا په مطلب دی چې موږ په فیسبوک باندې یا موږ په یوټیوب باندې یا چې د انټرنیټ په تھرو باندې ډیجیټل میډیا خلک ګوري، دا انفارمیشن لري. بالکل یعنی اخبار بچو ای پیپر راغی، نو سهار بچی د 10 بجې تا ته اخبار ملويږي په بازار کې، اب تا چې دنو په 2 بجې په 3 بجې ته ګوري. تاسو ته کنه بالکل کاران موږ سره دی هغه وایي چې موږ ته اخبار خلکو ته په کور کې په سهار په کټ کې ملاوي شي، اسه کې چې بیا کاغذي اخبار لري. داسې ده. ځکه زه وایم چې را کله چې د ډیجیټل میډیا راغله، ډیجیټل میډیا حاله پر خبره ټیک وا، خو کله چې موږ د سوشل میډیا خبره کوو، نو دې میډیا ته موږ وایو شوتر به مهار. شوتر به مهار دا چې لکه یو داسې سروي چې د هغې ستا سره پړی نه چې په کم طرف باندې ورغی او په کم دکان ورغی او په کم کور باندې ورغی، په کومه پراپرټۍ باندې ورغی. اوس د کوم شوتر به مهار میډیا چې کوم ده، موږ به په صحافت کې یو تیوري وی او هغې تیوري ته موږ وی ګډ کیپینګ تیوري. یعنې عام طور باندې یو صحافي که هغه به د اخبار سره کار کوو، که د ټلویزیون سره به کار کوو، یا اوس هم کار کوي، هغې چې کله خپل خبر ولیږي، نو که موږ د ټلویزیون میډیا خبرو وکړو، نو هلته په دغه میډیا کې یو سړی ناست دی، هغه ته وایي کاپي ایډیټر. اوس د کاپي ایډیټر چې کله د ریپورټر خبرو وکړو، نو دی وګوري چې د دې املا ټیک ده، د دې ګرامر ټیک دی، د پالیسۍ مطابق ټیک دی، د دې خبر سټایل ټیک ده که ټیک نه دی، یا الفاظ ټیک دي، د الفاظ ټیک دي که نه دي. دې نه پس چې کله کاپي ایډیټر داسې وکړو، نو هلته یو بل سړی ناست دی او هغه ته بیا وایي کنټرولر نیوز انپوټ. هغه کنټرولر نیوز انپوټ چې کوم دی، هغه دا وګوري چې دا کم خبر چې راغلی دی دا د پالیسۍ مطابق دی او که نه دی. د هغې نه پس دا خبر لاړ شي کنټرولر آوټپوټ ته، او د هغې نه پس دا خبر بیا ځي رن ډاون پروډوسر له. نو په دې کې 115 چیکس دی داسې لکه د هغې نه پس یو خبر تاسو په سکرین باندې ګورئ، په میډیا باندې ګورئ. سوشل میډیا سیسز دی، زما په ذهن کې زما په مغزو کې چې کومه خبر راځي، ځکه صحافي یم او زه صحافي نه یم، ځکه ګیلکار یم، ځکه دیاړیمار یم، ځکه استاد یم، ځکه ډاکټر یم، ځکه د دنیا د هر شعبې سره زما تعلق دی. زه لاړم فیسبوک ته، زه لاړم یوټیوب ته، زه لاړم لینکډ ان ته، زه لاړم ایکس ته، هر یو ته چې لاړم، ما خپل اظهار وکړو. او په دې کې بله د بده مرغه داسې خبره ده چې دې نه مخکې چې به کوم صحافت و، هغې که خلک به کمپیریټیولی هغه پروفیشنل و، بېشکه تعلیم به یې کم و، خو څه نه څه پروفیشنل لاینز باندې به هغې روان و. د نوي میډیا دپاره د پروفیشنل کېدلو دا خبره ضروري نه ده. نوي میډیا چې کوم ده هغه جرنالیزم نه دی، هغه ماس میډیا ده. دواړو کې دا فرق دی. مخکې به صرف جرنالیزم کېده، اوس ماس میډیا ده. بس ماس میډیا دپاره د جرنالیست بنیاد دغه شرط چې کوم دی دا ضروري نه دی. اوس د هغې افیکټ څنګه دی په سوسایټۍ باندې؟